جوارو میاد څومره کار نه تر کېدو اوچېدو پورې 90 دن نه تر 110 دنه 110 دن کې د جوارو ټوټل فصل را تیاریږي چې وی کوي هغې نه. حاجي صاحب د دې منځ کې مونږ ته دا خبرې وکړئ چې د جوارو فصل ته کومې داسې بیماریانې دي او هغې نه حفاظت څنګه کېږي؟ داسې به هر زمیندار خپلو پټو ته یو ډیره جوړه کړې وه. منګي حوالې سره درته زه ووایم هر کور کې به ګڼونج و، په هغې باندې به 2-3 منګي پراته وو او په هغې کې به اوبه موجود وي. نو بغیر واورې به هغه خشته یخ هم وي او د جراثیمونه به پاک هم وي. دا هغه درب دي کوم چې دې ملګري هلته اورودل تاسو هم په ویډیو کې هم وښودل. هغه اوس د ټانټو په ډیرو باندې تقسیموي. دا وګورئ ټوکي هغه ملګري مخکې نه جوړ کړي محسن الله، او دلته کې چې دی دا تحسین الله به یې په دې باندې ایږدي. د هر ټوپکي په سر باندې دومره درب ایږدي. دې نه بیا دغه جوړئ وندلې ته دا جوړ کو. ګورئ دې ته وندلې وایي. دا وندلې مونږ جوړ کړو. چې کله دا وندلې جوړ کړي په یو سیډ ورته خپه کېږي او بل دا د ګېډۍ لاندې راوباسي او داسې غوټه ورته ورکړي. وګورئ دا ګېډۍ وتړلې شوه. اکثر له زیاتتر خلک وي سوتلو پړی ورته راوړي، لا بوڼ ورته راوړي، په هغې وتړي. دا ګېډۍ وګورئ. جي صاحب بل تاسو ووي چې دا په 3 طریقو باندې کار کېږي. نورو طریقو باندې به مي په کومه طریقه کار ښه وي چې ښه فصل وشي؟ کچه وږي دلته ښایسته دا به ځان سره وړمه. دا وګورئ ملکي وږي وطني ډېر خواږه وي که نه. نو دا چې کله روټۍ وخوري وریتې کې بیا هغې نه پس او خورې نو به د دې خوند چې دی څه درته ووایم. ډېر داسې ملګري وایي چې زمیندارۍ سره به تعلق ساتي ته به پته وي چې څنګه ټیسټ وي د دې څنګه خوند وي. روانېدمه خو چای هم له خیره سره رالي یو کپ په ورسره لګوو. دلارم خان ورپسې چای راوړې او د تحسین الله ابوجي او زموږ درون او خوږ مشر احمد خان کاکا هغه دی را روان دی او بالکل لاس کې ورسره رومال دی، پراټې او کپونه پکې دا وخت تړلي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. چای دې راوړې لکه چای دې راوړې؟ غټ کار مو کو غټ کار، شکر دی. دا چای هم راورسېدي. السلام علیکم، ستړي مشئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شومه. دا وخت راغلی یم پټو سیټ ته مې چکر راوالی دی، د باړې غاړه کې موجود یم. خو د ویډیو مقصد مې دلته کې دا دی، دا وخت د جوارو فصل دلته کې شوی او هغه پوره سنبال کړی دی. نو انشاءالله په هغې باندې به موږ تفصیلي ګپ لګو او دلته کې زموږ سرونه بیګان موجود دی، هغې نه به هم څه خبرې اترې اورو تاسو ته په دې ویډیو کې چې دی وړاندې کوو. محسن خان لګیا دی او بس پړم ورته خراب دی، خو بس دا خو کول غواړي دی نه خو تیښته نشته وایي چې کومې بلا نه نه خلاصېږي ورته غاړه وځه. که داسې نه ده محسنه نو بس بالکل هغه بلا ته ورته غاړوتی دی. او په دې سیډ زه داسې ورځمه، دلته کې تحسین الله جي صاحب دی او دا وګورئ دا چې دی درب ورله ریبي. حاجي صاحب دا درب څه لپاره ریبي؟ یاره دا درب د دې ټانټو دپاره ریبو او دې نه وندلې جوړو، دا ټانټې سنبالو، دا پټي به اوس وزګارو فصلونو ته چې اوس د سبزۍ ټیم را روان دی، ورپسې د غنمو ټیم را روان دی. نو دې فصلونه کار ختم شو. دې کې خو د ټولو نه لومبې چې کم دی نو د چینجي دغه لګي د دې په دې بمبل کې چې هغه دې ته غټ نقصان ورکوي. نو موږ د هغې سپریګان کوو. نو داسې څه دوایان شته دی سپریګانو نامې بعضې خلک وي چې کار کول غواړي خو پته وتل د شته دوایانو مختلف نومونه دي. امامکټن خلک اچوي، سیټا خلک اچوي د تیلیا دپاره. نو داسې ډېرې دوایانې دي د ادارې تیاری. لمبر کومه دا خبره ده چې د دې سنبالول چې کوم دی نو دا 4 اوبخورې دي د دې د جوارو د غنمو 4 اوبخورې دي. سبزي خو به هفته کې خامخا اوبې، خو د جوارو چې کوم ټایم ټیبل دی نو د دې په ټولې زندګۍ کې د کرنه والا د پیدا کېدو نه زرغونېدو نه تر جوارو ماتېدو چېدو پورې د دې 4 اوبخورې دي. نو دې ته به چې کم دی نو چې کله دې دا وکرل او دا د 20 دن شو یا د 10-12 دن شو نو دې ته به ته ګورې چې دې کې کومه ګنده ګیا روزي نو ته به د هغې سپری کوې چې دې نه دا خوراک ونه کړي. صحیح. نو د دې دا به کور کوي چې دا دې کور که بیا به د جوارو پوزیشن ته ګورې. کله چې دی روان شي او د بمبل په ټیم کې شي کم چې دی فیمیل او میل پیدا کوي او دې نه دانه جوړیږي. کم چې دا ویښته تاسو ته د دې جوارو په دې سر کې ښکاري نو دا د هرې دانې یو سپورټ دی، دا وله خوراک ورکوي او دا رګ پرنګیزي یو رګ دی، مطلب دا رګ دی. نو دې ټایم کې به دې له چې کم دی نو خلک خاورې هم ورکوي،
د طاقت ټپکې هم ورکوي چې د ځمکه کې کوم خوراک یې اندروني نو چې دا راوچت کړي او دا دې له ورشي او د دې دا وږې مضبوطې سینسي ژبه کې دې ته وایي زایلم او فلویم بالکل او فوټوسینتیسس اخو د نور د طرفه شي هغه د اغزې نه هغه دا کور کوي نو بس دا د جوارو سنبالې دی حاجي صاحب بله دا خبره خلکو ته وکوي چې د ښه جوارو آمدن دپاره چې ښه فصل وکړي که نه نو د هغې څه داسې طریقې کار شته دی چې مطلب یو ډېر ښکلی او ښه فصل خلکو ته وکړي صحتمند بالکل د دې د ټولو نه لومبې دا دی چې دا په پنجپال واړې دا ځمکه چې دا راولټه شي چې راولټه شي چې په دې باندې دا انور ولګي او د دې چې کم دی هډ دمه شي او دا د فصل ته جوړه شي بل بیا به دې له ټیکټر ورکړي ماله بیا څوک په نالی کار کوي د غویانو پخوانی زنګ د مشرانو کار دی او اوس چې کم دی ماشین راوتې دی څوک په هغې کار کوي څوک په ګوتو باندې کار کوي نو د دې کم از کم د 2 فوټ یو فوټ خو کم از کم تعداد نه دی خو 2 فوټه 2.5 فوټه د دې وایه ساتل پکار دي د کیل کلاواله د کیل دپاره بل چې کم د دانې کلاواله تاسو ساتئ نو هغه به کم از کم نیم لیشه یا 4 انچه یا 5 انچه د هرې دانې به تاسو فاصله خپلو کې ساتئ چې دا ځان وکړي او چې دا ګڼ وي نو دا بیا دې سره نور کم خچر جوار چې کوم هغه پاتې شي نو هغه نه وږی وکړي نه دغه وکړي هغې ته موږ شنډی وایو او هغه د دغه سی جوار نه چې کوم دی نو خوراک حاصل کړي نو دا هم کمزوری پاتې شي او دې هم څونه کې نو تاسو به د هغې خیال ساتئ چې دې نه به دا شنډی بار کوئ او هغه سی جوار به پرېږدئ چې کوم تاسو له ښه آمدن درکوي نو انشاءالله چې ستاسو جیرب پټې چې کوم نو هغه به تقریبا 20 من پورې 19 من پورې به تاسو له پیداوار کوي خرچو حوالې سره پې څه وایي خرچو حوالې سره به زه دا ووایم چې د هر جوارو په پټي باندې چې کوم یو جیرب پټې وي په هغه باندې تقریبا د 25 نواله تر 35,000 پورې خرچه ده که ستا اړه ښه وي او که بد وي دا به پې کې دا خرچه به پې کې حاجي صاحب بل تاسو ووي چې دا په 3 طریقو باندې کار کېږي نورو طریقو باندې به مي په کومه طریقه کار ښه وي چې ښه فصل وشي د ټولو نه خو ښه کار چې کم دی نو چې څنګه مونږ دوبچه وو د بینډو دپاره دوبچه داسې یو پوله شانتي یو پوله شانتي او په هغې باندې په ګوتو کار وکړې نو دا د ټولو نه بهتر دی بل چې کوم کار مونږ دویم لمبر کوو نو دا د کلبې په ذریعه دی چې هغه ته ووایې چې دانه ماته کمه واچوه او کلو کیل ماله وه کم از کم 2.5 فوټو پورې ماته کلو کیلو وه او دانه رنګی وغورځوه اوس خو هایبریډ جوار دی نو هایبریډ کار داسې دی که هغه په هر ځای کې ولي او څنګه ولي نو هغه ځان کوي او هغه چې کوم دی د خوراک هم هغوی ورته داسې طریقې سره تیار کړی دی چې دا ځمکې را برسېره کوي او کوي دا د جوارو فصل سره متعلق څه خبرې اترې وي هغه ټولې مونږ وچېړلې حاجي صاحب مخې ته تاسو ته کېښودلې ډېر زیات معلومات یې تاسو ته درکړل که څوک هم جوار کرل غواړي اکثر داسې خلک وي که نه مطلب زمینداره سره وابسته نه وي نو داسې معلومات ورته نه وي نو هغه رونو دپاره سپیشل مونږ دا ویډیو جوړه کړه که تاسو جوار کرل غواړئ ټولې خبرې پکې مونږ تاسو ته مخې ته کېښودلې چې څه کول پکار دي او څنګه به یې کارې او څه حفاظتي تدابیر دي نو د حاجي صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې مونږ له دومره ټایم راکړو نو څه داسې طریقې کار دی تاسو وکتله دا وویل ته را درب شوي دي نو وایي ضرورت ایجاد کی ما دی سره پړي نو خو بس حاجي صاحب ته په ذهن کې دا ایډیا وه چې دا درب به ریبو نو یو خو به را غاړې م ورسره صفا شي په ټایم ورسره ابادېږي که نه صفایي به مو شي او هغې نه به کار والي ګېډی به پې هم وتړي نو ایک تیر سے دو شکار هغه خبره شو جي اوس داسې ورځمه که نور څه داسې لږ ډېر معلومات وي نو هغه هم زه تاسو سره شیر کوم دلته راته بله خبره دا هم کول غواړم دا هغه درب دي کم چې دې ملګري هلته اورودل تاسو ته مې په ویډیو کې هم وښودل هغه اوس د ټانټو په ډیرو باندې تقسیموي دا وګورئ ټوکي هغه ملګري مخکې نه جوړ کړي محسن الله او دلته کې چې دی دا تحسین الله به یې په دې باندې ایږدي د هر ټوکي په سر باندې دومره درب ایږدي دې نه بیا دغه جوړی وندلې نو دا وګورئ دا د هر ګېډۍ په سر یې دومره درب ایښي دي که زه تاسو ته وښیم دې نه بیا دغه جوړی او دا ګېډۍ پې تړي او چې کله وتړلی شي نو هغه هم تاسو ته ښودل غواړم چې بیا څنګه پوزي شي وندلې یې دا دی جوړ کړو ګورئ دې ته وندلې وایي دا وندلې مونږ جوړ کړو چې کله دا وندلې جوړ کړي په یو سیډ ورته خپه کېږي او بل دا دی دا ګېډۍ لاندې راوباسي او داسې غوټه ورته ورکړي وګورئ دا ګېډۍ وتړلې شوه اکثر له زیات تر خلک وي سوتلو پړی ورته راوړي لا بوڼ ورته راوړي په هغې وتړي دا ګېډۍ وګورئ داسې دا وروستو که زه تاسو ته وښیم دا ټولې ګېډۍ تړلې شوي دي او په هره ګېډۍ خپل حصه درب پراته دي وندلې ترې جوړوي دا وګورئ له خیره سره
درته دلته دا خبره هم کول غواړم دا ګیډۍ وتړلې وږي سنبال که وږي به وړي دې نه پس په خرګاډې راځي او پکې چې وړي به دا ګیډۍ وتړلې سبا له به انشاءالله له خیره سره که خرګاډې وي که ټرالي وي چې څه بندوبست دی دې ته کړي هغه به راولي دا ګیډۍ به د دې پټي نه اوچتوي سټور کوي به تاسو ته تقسیم الله به یې هم ویله که اوس چاوی نشته نو دا سټور کی بیا یخنۍ کې د فارمونو والا دا اخلي او زمینداران یې اخلي هغه دې دپاره چې شوتل شوي ژوندر شوي ګیاګانې ډېرې په هغې کې ورته دا کوتره کوي او بیا یې څاروي خوري نو څه داسې قسمه پراسیس یې وي دا اوس وګوره سټور دپاره چې دی برابرۍ که چا غشتې اوس وخت کې نو لا ښه ده که نی بس دا ګیډۍ برابر دي او د سټور کولو انتظام ورته صرف پاتې دی دلته یې منګې صحیح کو د ټول نه پهله خو زه تاسو ته وایم داسې به هر زمیندار خپلو پټو ته یو ډیره جوړه کړې وه بمبه وګورئ دا دلته دا شیزونه درته هم مست ښودل غواړم پتیله جانماز پیالی نور د ضرورت سامانونه دلته کې پراته دي منګې به هم او که د منګي حوالې سره درته زه ووایم نو په دې کې اوبه م یخې وي صفا م وي او په هر کور کې به مخکې اوس خو چونکې دا شیزونه ختم شول که نه په هر کور کې به ګڼونج و په هغې باندې به 2-3 منګي پراته وو او په هغې کې به اوبه موجود وي نو بغیر واورې به هغه خشته یخې م وي او د جراثیمونه به پاکې م وي دا منګې مې دلته صحیح کوم چې د ویډیو کې سره ضرور ایډ کړم منګې دی دلته بوساړه د بوسو لپاره جوړه کړې ده ناستې دپاره یو کټ دی دلته جانماز دی مورز دپاره او د خوراک څښاک دپاره هغه لوښي لرګي هم دلته کې موجود دي بل که درته زه ووایم د وږو فصل شوی نو دلته کې دا وګورئ دا د اور دپاره ځای جوړ کړی دی په دې باندې وږي هم ریتئ د خوراک څښاک سامان پې هم تیاروي او دا وګورئ جي وږي دلته کې ورید کړي وی دلته هم تقسیم الله بای نه اجازت وایشتلو کچه وږي دلته ښایسته دا به ځان سره وړمه دا وګورئ ملکي وږي وطني ډېر خواږه وي که نه نو دا چې کله روټۍ وخوري وریتې کې بیا هغې نه پس او خورې نو به د دې خوند چې دی څه درته ووایم ډېر داسې ملګري وایي چې زمیندارۍ سره به تعلق ساتي ته به پته وي چې څنګه ټیسټ وي د دې څنګه خوندې وي او دا وګورئ دا بس کچه کچه وږي دي او راځه بس دی بس دی بس دی بس دی دا وګورئ دا چاندین پکې شورو دی او له خیره سره تنور به دې ته ګرمو ښه انشاءالله تنور به ورته ګرمو دا به پکې وریته بس یې که راځه حاجي صاحب ډېره مهرباني شکریه دا وږي ورته وښه حاجي صاحب لکه حاجي صاحب یې دلته دوما اچو خو بس هلته ما ته بل ملګری په انتظار باندې دی نو هغې ته اوسګار نه شومه دا وطني وږي دی دې ته اعظم تخم وایي ښه دا چې خورئ به یې تاسو خوند به مو ګاونډیانو ته ځي کتونکو دا م وږي له خیره سره مات کړلو خو دې ګوتی کې راتلل نه نو اوس سپینو یې دا وزر هم چې دی ډېر ځای نیسي نو هغې نه سپینو بیا به دې ګوتی کې انشاءالله راشي او بلکل کچه ساګ خیره سره زه خو روانتیا کې وم روانېدم خو چای هم له خیره سره رالي یو کپ کپ په ورسره لګوو دلارم خان ورپسې چای راوړې او د تحسین الله ابوجي او زموږ درون او خوږ مشر احمد خان کاکا هغه دی را روان دی او بالکل لاس کې ورسره رومال دی پراټې او کپونه پکې دا وخت تړلي دي کسان ریډي شوي دي او ما ته خپل هم لوږه لګېدلې د ترماس ورسره دلارم راغشتی دی که نه اوزار سامان ډېر نو په یو تن جوړې نه راوړلی کېدو زما په خیال ته ډریور یې ورسره جوړې ښه 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 ماماجي څنګه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ چای دې راوړې لکه چای دې راوړې غټ کار مو کو غټ کار شکر دی دا چای م راورسېدي نو دوستانو دا وه زموږ نننی ویډیو په کومه کې چې ما تاسو ته د جوارو فصل وښودلو هغې سره تړلې ګڼ شمېر خبرې مې ستاسو د وړاندې کېښودلې امید لرم ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج د سره مسټ فالو کوئ چې داسې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې تاسو ته د کتو دپاره میلاویږي او اوس مالا په دې ویډیو کې دلته اجازت راکوئ انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله په امان